ګرانو لیدونکو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې ټول جوړ او روغ یاست. نن موږ د ی درس وایو. ی د پښتو الفبا یو 40 او آخري توری دی. ی د ی آواز ورکوي او په انګلیسي کې په وای ای او آی باندې لیکل کیږي. نو راځئ د ی درس ته ولاړ سو. یما. یما د دې سړي نوم دی. یما د کور سوداوي کوي. تاسو پوهیږئ یما پټاټې، بینډۍ او ګوبۍ رانیسي. اوس نو دا جملې تاسو زما سره تکرار کړئ. یما د کور سوداوي کوي. تاسو پوهیږئ یما پټاټې، بینډۍ او ګوبۍ رانیسي. تاسو ګورئ په دې جملو کې څو رقمه او یا څو ډوله یګانې راغلي دي. په پښتو ژبه کې موږ 5 یګانې لرو او هره یوه یې جلا جلا آواز ورکوي. اوله یې 2 ټکي څنګ پر څنګ لري. دوهمه یې حمزه پر سر لري. دریمه یې سر پر سر ټکي لري. څلورمه یې لکۍ لري او 5مه یې هیڅ شی نه لري. نو راځئ اول دا څنګ پر څنګ ټکي والا یې زده کړو. دا یې چې څنګ پر څنګ ټکي لري دې ته څرګنده او یا معروفه یې هم وایي. دا د ای یا ی آواز ورکوي لکه کالی، لرګي، جواري. دا یې که موږ په یوه جمله کې وکاروو نو داسې جمله به ځینې راسي. زما کالی چیرې دي. تاسو ګورئ په کالی، چیرې دي، لرګي او جواري کې ټول دا څرګنده یې یا څنګ پر څنګ ټکي یې راغلې ده. دوهمه یې چې سر پر سر ټکي لري دې ته اوږده یې وایي او دا د ای یا ی آواز ورکوي لکه تروې، شلومبې، مستې. دا یې که په جمله کې وکاروو نو داسې جمله به ځنځ راسي. ادې دا مستې څه پکوي. ګورئ په دې جمله کې ادې، مستې، څه پکوي، تروې، شلومبې په دې ټولو کې اوږده یې راغلې ده. نو په همدې خاطر یې موږ کشوو. تروې، شلومبې، ادې، مستې، څه پکوي. دریمه یې چې هیڅ نه لري دې ته بې ټکو یا نرمه یې وایي او د ای آواز ورکوي لکه منګی، سړی، سپی، توریالی او بریالی، یو جګ او بل ګردی. تاسو ګورئ په دې جمله کې ټول بې ټکو یې راغلې ده. نو په همدې خاطر یې موږ توریالی، بریالی، ګردی، منګی او سړی تلفظوو. څلورمه یې لکۍ یې ده. تاسو ګورئ دا یې لکۍ لري. دا یې د ای آواز ورکوي لکه
هوسۍ سپوږمۍ بېنډۍ. دا یې که په جمله کې وکاروو نو داسې جمله به ځنځ راسي: ګلالۍ ښه نجلۍ ده، د ګلالۍ خور تورپیکۍ ده. تاسو ګورئ په دې ټوله جمله کې ګلالۍ، نجلۍ، تورپیکۍ، هوسۍ، سپوږمۍ، بېنډۍ. دا په همدې خاطر یې موږ وایو چې په دې کې لکۍ یې راغلې ده. او پنځمه او آخري یې حمزه داره یا امریه یې بولي. دا یې هغه وخت کارول کیږي چې څوک و یو چاته امر کوي، لکه هلئ، ژر سئ، درځئ، هلکانو لټي مه کوئ، څه کوئ، چابک سئ. ګورئ په دې ټوله جمله کې موږ حمزه داره یې کار کړې ده. د پښتو د یګانو درس همدومره و. دا ویډیو به څو وارې وګورئ او د پښتو 5 یګانې به ښې سمې ځنې زده کړئ. د پښتو الفبا همدومره وه. تر بیا مو پر خدای سپارم، په مخه مو ښه.